په خیر. ما وی که زه اوس مشوره در کوم اکثر ملګري به خفه شي، خو اول درته دا لار ښیمه. دا غر دی او په غر کې دا لار ده، تاسو یې وګورئ او بیا خپلې خبرې ته راځمه. خو دا ځکه اول مې لار وښوه چې د ملګرو د خفګان مخه ونیسم. داسې ده چې په سوډان کې د 13 اپریل نه جګړه روانه ده، ډېره زیاته خانه جنګي ده او تر اوسه پورې پکې په زرونو خلک مړه شو. هلته پېټرول دومره ګران دي چې په 25,000 سوډاني پاونډ چې کوم دی په هغې باندې یو لیټر دی او دا تقریبا 20-22 ډالر جوړیږي. 20-22 ډالر ډېر هیوج اماونټ دی. تاسو اندازه لګوئ په 270-80 کې زره ورکوي. نو د تیلو د ګرانۍ له امله هلته خره ډېر ګران شوي دي، یعنې خره مطلب ګدې یا ډنکیز، دې دپاره چې خلک مالبرداري ورباندې وکړي. نو ما وی که خفه کېږئ نه او ملګري یي د خیره، نو لار خو ما دا وښوه او خفه کېږئ هم ځکه چې زه په خپله هم زړه مې کېږي چې لکه اوس دا دی روان یم. خو زما بدنصیبي البته دا ده چې زه به هلته ښه قیمت ځکه ونه کړم، زه د جسماني کار عادت نه یم. نو ما وی دلته هسې هم بېروزګاري ده، مهنګایي هم ده او بل دا چې زمونږ خویونه لکه نور تاسو ښه پوهېږئ او زه ویل نه غواړم چې زیات د خلکو خولې ځان ته راوانړوم. خو ما وی که خفه کېږئ نه او یو بل ملګري یي د خیره نو مینشن کوئ. هسې هم دلته داسې ژوند دی چې ستړی ژوند دی، لنډه ده مهنګایي یو اړخ ته او بل دا نورې خبرې او دا زمونږ خپله بیوقوفیانې هم. نو دا لار ده پیاده او ستاسو د کنزل نه او د خفګان نه ځان په دې ساتم چې زه لار مې درته وښوه، زه خپله هم دا دی روان یم، خو بس لار کې لږه دمه کومه. البته دا ده چې قیمت خبرې دي، زه به ډېر قیمت ونه کوم، زه مالبرداري زه ډېره نشم کولی. نو چار دې ښی سوډان کې خره ډېر زیات ګران دي، ورته ضرورت دی. نو ځئ چې پې ورځئ.